بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خبرونه ګورئ. لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ د نوي کابل ښارګوټي پروژې ته راغلی یم. دا چې د دغې پروژې چارې څومره مخته تللې دي او پاتې چارې څومره وخت کې بشپړې کیږي او د هیواد په اقتصادي برخه کې څومره یو اغېزناکه پروژه بلل کیږي، راځئ نور حال په خبرونه کې راسره وګورئ. د 2014 کال راهیسې د ځنډ سیاسي بدلونونو او تخنیکی خنډونو وروسته د اسلامي امارت له بیا واک ته رسیدو سره د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د افغانستان د بیارغونې او ښاري پراختیا له سترو پروژو څخه یوه هم د نوي کابل ښار پروژه ده. دغه پروژه چې له وړاندې پلان شوې وه د اسلامي امارت د مشرتابه تر امر لاندې بیرته راژوندۍ شوه او عملي کارونه یې پیل شول. اسلامي امارت دا پروژه د کابل ښاري فشار، نفوس، ککړتیا او استوګنیزو ستونزو د حل لپاره مهمه بولي او هڅه کوي دا د یو عصري اسلامي ښار په توګه جوړ کړي. د نوي کابل ښار پروژه د اسلامي امارت لپاره یوه تاریخي ازموینه ده. که دا پروژه بریالۍ شي، نه یوازې به کابل ښار ته نوي بدیل برابر شي، بلکې د اسلامي امارت د حکومتدارۍ، ښاري مدیریت او اقتصادي زیربنا لپاره به یوه نمونه وګرځي. رهایشي شهرکونه په درې کټګوریو کې د هیواد په اقتصاد کې، د هیواد په ټولنیز ژوند کې او د هیواد په اداري انکشافي کنټرول کې پوره رول لري. یعنی د اشتغال ځایي په عرصه کې خپل رول لري او د دې سره سره یعنی د بنظمۍ د پراخوالي چې هغه د یعنی د نفوس د زیاتوالي د کنټرول او چې دې سره نظم باید یعنی په کنټرول کې وساتي، نو همدغه د رهایشي شهرکونو په توسط کولی شي چې دغه مونږ کنټرول کوو. د دې سره سره یعنی یو ملي او امارتي عایدات هم مونږ ورسره زیات کړو او د دې سره ورته یعنی کولی شو چې مونږ د ښار بڼه او د دې چارچوب داسې ترسیم کو چې هغه د نوي انوویټډ ژوند سره هم مطابق برابر وي او د دې سره سره په هغه کې مکمل اسانتیاوي چې هغه که صحي لحاظ نه دي، که هغه د علمي لحاظ نه دي، که هغه د شینوالي د چوپړ له لحاظ نه دي، هغه هم کولی شو چې په دغه کې یعنی د هر هغه مستحق چې د ژوند او د هر افغان لپاره هغه په پام کې ونیول شي او دوی د یو اسوده ژوند هلته تیر کړلی شي. زخمی وجودي خطر مالنا غواړي. د نوي کابل ښارګوټی چې د کابل په شمال ختیځ کې موقعیت لري، دا سیمه د دې سبز ولسوالۍ، شکردره، استالف، کلکان، قرهباغ او د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ هم پکې شامل دي چې ټول مساحت یې 240 کیلومتره مربع دی چې نږدې 380,000 جریبه ځمکه ده چې د اوسني کابل ښار په پرتله 1.5 چنده لویه ساحه هم لري. برخمن پاتې شو په حقانیت بمو بیا. پروژه شهر جدید کابل طوری که از نامش پیداش به عنوان بزرگترین پروژه ملی تعریف شده و از لحاظ اقتصادی، از لحاظ به اصطلاح اشتغال زایی، از لحاظ سرمایه گذاری، تهیه مسکن، یعنی اولین پروژه است که در سطح کابل مطرح است و من مطمئن هستم که انگیزه بسیار مثبتی در امارت اسلامی برای شروع پروژه و پیشرفت پروژه و توسعه پروژه وجود داره. البته یک سلسله چالش‌هایی که در ارتباط به آب و برق و به اصطلاح کانالیزاسیون و یا سرک‌های میاری پروژه هاست و خوشبختانه وزارت محترم امور شهرسازی، وزارت آب و برق، وزارت مالیه، اینها با هم دیگر این در حضور جناب مولا برادر آخوند اینا تعهد دادن که پروژه هرچی عاجل باید هر وزارتی در منابع خود سهم خود باید در پروژه ادا کنه و برای فعلا یک انگیزه مثبت در سراسر امارت اسلامی می‌بینیم. من به قسم سکتورهای خصوصی هم به سرعت کار در ساحه شروع کردن. شما می‌بینید که از روزی که افتتاح شد و تعهدی که با امارت اسلامی و مردم داده بود، چه در موضوع زیربناها بسیار فعالیت گسترده‌ای داره. عملا کار در ساحه در 3 استقامت شروع است
و نقشه های هم معیاری یکی پی دیگر از طرف وزارت محترم امور شهرسازی ویزه میشه و برای فعلا کدام موانعی که چالش‌زا باشه و سد راهی پروژه باشه به چشم نمیخوره. دا پروژه چې د افغانستان له مهمو پروژو څخه شمیرل کیږي چې دا پروژه په 4 فازونو ویشل شوې ده چې هر فاز یې پارسلونه لري چې هر پارسل یې بیا ځان ته فرعي پارسلونه لري. په دغه ښارګوټي کې د استوګنځي، تجارتي، روغتیا، تعلیمي، زرغونو ساحو او صنعتي زونونو لپاره بیلې ساحې ټاکل شوې دي. د ابتدایي ارزونې له مخې یاده پروژه تر 1 میلیارد ډالرو پورې ارزښت لري. د خصوصي سکتور له لوري یوازې په 2.5 پارسل کې 200 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. زمانی که اینجا پای کشورهای خوشنام جهانی دخیل است مثل ژاپن و همردیف ژاپن کشورهای دیگری که اینا در اروپا عملا فعالیت کردند، در یک بدنه امریکا فعالیت کردند، در کشورهای بزرگ آسیایی فعالیت کردند، این طرح بر عموم مبنا صورت گرفته. یعنی اول خاکی از تیست شده، آبی از تیست شده و حتی بادی از تیست شده. یعنی این پروژه از لحاظ اراضی به یک واقعیت مکانیکی تبدیل شده، به این معنا که بعد از تثبیت تیست خاک و تیست آب، تیست به اصطلاح باد و بعد از او پلان شهری با معیارهای جهانی روش بر صورت گرفته با تناسب با فرهنگ مسلط در جامعه افغانستان. ما مطمئن هستم که نه تنهایی که در افغانستان، حتی در کشورهای منطقه هم یک طرحی با این وسعت که در ساحه 370,000 جریب زمین شامل یک پروژه و شامل یک طرح میشه به چشم نمیخوره. ولی مهمتر برای تطبیق از این پروژه است تمام معیارهایی که برای توسعه شهری در جامعه مدرن امروز در نظر گرفته شده در این پروژه کاملا در نظر گرفته شده. در بحث برقش کاملا ویژه در نظر گرفته شده. قسمی که ما با وزیر محترم آب و برق صحبت کردیم برای فعلا از برقی که فعلا در شهر است استفاده میشه و بعدا برق اختصاصی برای پروژه شهری جدید کابل در نظر گرفته شده. از لحاظ آبهای زیرزمینی برای فعلا مدت‌هایی که این تحقیق شده تا یک مرحله را جواب میده و ما آب پنجشیر به عنوان آب معیاری برای شهر جدید کابل در نظر گرفته شده که حتی بودجه از هم تصویب شده و این نقشه از هم تکمیل شده و مطمئن هستم که در اسرع وقتی هم کار خود عملا بالای آب شروع کنه. از لحاظ سرک‌های معیاری که امروز ما پای صحبت‌های جناب وزیر صاحب شهرسازی قرار داشتیم تا جایی که خبر شدیم یک بودجه وزارت محترم مالیه اختصاص داده برای سرک کابل بگرام در ساحه 14 کیلومتر همزمان شاید یک 20 روز الی یک ماه بعد و سرک کابل بگرام هم شروع شود. اینها پوینت های مثبتی است که میتونه پروژه را سپورت کنه و از لحاظ انگیزه دادن برای مردم هم اعتماد سازی هم مردم زیاد مراجعه میکنه، چه مهاجرین، چه کسایی که در بیرون از کشور هستند، چه کسایی که در داخل از کشور هستند. یعنی اعتماد وجود داره و مردم زیاد مراجعه میکنن و از لحاظ سرمایه گذاری هم بسیار سرمایه‌دارای داخلی و بین المللی هم مراجعه کردن اینجا که آماده هر نوع سرمایه گذاری در پروژه ملی هستند. تنها چیزی که میتونه به عنوان یک پوینت مثبتی بیشتر فراهم کنه هماهنگی سکتور خصوصی با امارت اسلامی و وزارت‌های سکتوری است که خوشبختانه انگیزه وجود داره و هرچی تقویت پیدا کنه به تسریع روند پروژه میتونه که مفید باشه. د کور او ښار جوړولو وزارت مسؤلین وایي چې د نوي کابل ښار پروژه به تر راتلونکي 10 کلونو پورې بشپړه او د هیوادوالو میشتېدو ته به چمتو شي. د مسؤلینو په خبره د یاد سترې ملي پروژې ماستر پلان د یوې جاپاني مؤسسې په مرسته د میلیونونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی چې د شاوخوا 3 میلیونه وګړو د میشتېدو ظرفیت لري. نوي ښار کې 3 ساختماني شرکتونه عملاً په کار اخته دي ترڅو د پلان او د نقشې مطابق هلته آبادي چارې ترسره کړي او د کور او ښار جوړولو وزارت
د نورو پانګوالو سره هم له نږدې کار کوي ترڅو زمینه برابره شي او هغوی هم په دغه ښار کې د آبادۍ چارې ترسره کړي. کوم مسؤلیت چې د کور او ښار جوړولو وزارت ور په غاړه ده هغه د لومړۍ درجه زیربنا چارو ترسره کول دي چې د عمومي سړکونو تیرول دي، د اوبو رسول او د برېښنا رسول دي. په دغه برخه کې موږ سږ کال انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د کابل باګرام ترمنځ د 14 کیلومتره په اوږدوالي او د 100 متره په عرض باندې کوم سړک چې په نقشه کې ترتیب شوی ده د هغې د رغولو او د پخولو چارې پیل کړو. البته موږ به قدم په قدم مخکې ځو ترڅو په نوي کابل ښار کې د حکومت له طرفه، د امارت له طرفه او د پانګوالو له طرفه د آبادۍ چارې ګام په ګام هم پرمختګ پیدا کی او هم یې وڅارو چې ټولې چارې د معیارونو او اصولو سره سم ترسره شي. ستابو زرګي او تقوا منم یارا جهاد. د کور او ښار جوړونې وزارت د کابل د نوي ښار په پروژه کې پر 100 جریبه ځمکه د یو معیاري طبي کمپلیکس له جوړولو خبر ورکوي. د یاد وزارت په وینا دغه طبي کمپلیکس به د نوي کابل ښار د پروژې د لومړي فاز په داسې سیمه کې جوړ شي چې د ښار له ګڼې ګوڼې لرې وي او د کابل ټول ښاریانو لاسرسی ورته اسانه وي. د نوي کابل ښار د لومړي فاز بي برخې پروژې عملي چارې د روان 1402 لمریز کال د زمري په 26مه نیټه د 1 میلیارد امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې په پلي کېدو سره به یې پر 240 جریبه ځمکه 2300 استوګنیز کورونه جوړ شي. خدمت ته اړتیا د داستا چې وسات عفات ستا د سپېڅلي غذا اوس د خدمت ته اړتیا د داستا چې وسات عفات ستا د سپېڅلي غذا. پروژه کابل جدید در 370,000 جریب زمین و 4 فاز طراحی شده که شامل تمام خدمات زیربنایی از قبیل کانالزاسیون، آبرسانی و سیستم برق می باشد. شرکت خاور مسئولیت توسعه پارسل ب فاز اول کابل جدید را بر عهده دارد که در عین حال فعلا در 4 استقامت کارهای ساختمانی و زیربنایی جریان دارد. از پیشرفت‌های این پروژه طی مدت بعد از افتتاح پروژه به کابل جدید میتوان از ویژه 28 تیپ خانه‌های رهایشی و نیز کار بالای پلان‌های اصلاحی در 2 استقامت نام برد. توزیع نمرات فعلا بنابر تحلیل اقتصادی بالای سیستم‌های زیربنایی متوقف است و کارهای روبنایی جریان دارد. در عین حال میتوان گفت که بنابر بعض دلایل تعدیل پلان‌ها متوقف گردیده که طی زحمات وزارت شهرسازی و مسکن اصلاح گردیده و عنقریب پلان‌های اصلاحی نیز منظور می‌گردد. زخمی وجودی خطر ملن غواړي اوس دا خدمت. په دغه یاده پروژه کې یو تن انجینیر د پروژې د چارو د ښه مدیریت او کیفیت په تړاو ډاډ ورکوي چې چارې د معیار او نقشې مطابق مخته یوسي او چارو په ترسره کېدو د ځنډ او خنډ مخه ونیسي. اړتیا د داستا. در سایه موجوده که ما شما میبینیم بلاک‌های رهایشی توسط یکی از مشهورترین کمپانی‌های منطقه طراحی شده که فعلا هم در کشور ایتالیا مصروف شهرک‌سازی میباشند. قبل از این که کار این ساختمان‌ها شروع شود نقشه‌های آب، برق، دیزاین و مهندسی از اینا تحت نظر وزارت شهرسازی و مسکن ویزا گردیده و بعد از آن قابل اجرا گردید و نمرات رهایشی قسمی که برای شما معلوم است پروژه کابل جدید توسط جایکای ژاپن طراحی شد که نمرات رهایشی، ساعات مکاتبش، ساعات شفاخانه‌هاش تا ساعات خطای بس ترانسپورتش هم توسط اونا
طراحی شده، یعنی شعاعهای دسترسی با استانداردهای شهرسازی برابر است. و درباره مقاومت ساختمان‌هایی که شما گفتین، ساختمان‌های ما از چند مرحله از کیفیت کار میگذره. در قدم اول منظوری که از وزارت میگیرند، در قدم دوم نظارت از کیفیت توسط انجینران توسعه دهنده و در قدم سوم لابراتوارهایی که به خاطر تضمین کیفیت مواد ساختمانی می باشند و همچنان منظوری وزارت شهرسازی را هم به دست آوردند. اقتصادي شنونکي باور لري چې د نوي کابل ښارګوټی کولی شي د کور جوړونې سکتور ته نوې وده ورکړي او د خصوصي سکتور د فعالیدو له لارې د اقتصاد په وده کې مهم رول ولوبوي. دغه پروژه د سلګونو محلي کارګرانو او متخصصینو لپاره دندې پیدا کړي او همدارنګه د ودانیز موادو لپاره د کورني بازار تقاضا یې لوړه کړې ده چې دا خپله د نورو تولیدي سکتورونو ملاتړ کوي. شنونکي زیاتوي چې د دې پروژې بریا کولی شي د بهرنیو او کورنیو پانګوالو باور لوړ کړي او هغوی وهڅوي چې په نورو ورته پرمختیایي پروژو کې پانګونه وکړي. سربیره پر دې نوي کابل ښارګوټی د ښار د متوازن پراختیا لپاره یو ښه مثال دی، ځکه چې د چاپیریال ساتنې، ښاري نظم او عصري اسانتیاوو ته پوره پاملرنه پکې شوې ده. په ټولیز ډول اقتصادي شنونکي د نوي کابل ښارګوټي پروژه یو اغیزمن پرمختیایي اقدام ګڼي چې نه یوازې د کابل ښاري بڼه ښه کوي بلکې د هیواد اقتصادي ثبات او ودې لپاره هم یو مهم ګام دی. هغه سپیر ګلالۍ حاضرې دلې ګلاب هغه زخمی طالب جان. مونږ په تیر کې داسې ځایونه او داسې شهرکونه لرو چې هغوی په هغه معیار باندې چې اړتیا ده برابر نه دي، ځکه تاسو کتلی شئ چې وخت نه وخت چې سیلابونه راغلي دي یا زلزلې راغلي دي، هغوی یعنې زموږ ملت د سترو آفاتو د سترو خساراتو سره مخ شوی ده. نو باید په نوي پروژو کې دغه ټول مسایل یعنې د پام لاندې ونیول شي. نو په نویو پروژو کې باید دغسې مسایلو ته یعنې په مکمل معنا که هغه کانالیزاسیون ده، که هغه یعنې شنې ساحې دي، که هغه صحي روغتونونه دي، که هغه مکتبونه دي، دغه ټول شیان باید یعنې د اوسني عصر د معیار مطابق جوړ شي. د پانګوالو جذب په داسې پروژو کې اړین ده او مثمر تمامیږي. دا نه تنه چې د پانګوال پانګه په داخل کې راجذبوي او د دې سره سره هیوادوالو ته هم ډیری اسانتیاوې منځته راځي. نو دولت باید داسې یو میکانیزم، داسې فرصتونو نه یعنې رامنځته کړي تر څو په هغې کې پانګوال هم پانګې ته زړه ښه کړي او د دې سره سره یعنې په هغه معیار که چیرته په نوي معیار باندې جوړ شي نو پانګوال ته د داسې زمینه مساعده شي، خصوصا د تجارت په عرصه کې که هغه بلند منزلې دي، که هغه مارکیټونه دي، تجارتي ځایونه دي، یعنې ودې کتل شي او د پانګوال د پانګې مطابق د هغې سره معامله وشي، نو دلته به هم پانګوال راجلب شي او هم به یو ښه خدمات خلکو ته وړاندې شي. د نوي کابل پروژه یوازې یو ښاري پلان نه بلکې د افغانستان د راتلونکي ښاري اقتصادي او ټولنیز انکشاف لپاره یو بنسټیز ګام دی. د دې تطبیق به نه یوازې د کابل اوسنۍ ستونزې هوارې کړي بلکې زرګونه خلکو ته به د کار استوګن او خدماتو فرصتونه برابر کړي. غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی خدر مل غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. درنو لیدونکو، دا و د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د نوي کابل پروژې لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. کولی شئ زموږ خپرونه د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه لیدلی او کتلی شئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.